مسلمان ساده مسلمان عوام مسلمانان زمنګا هغه په ذهن کې د ډېر مودره سه د دیو جنا چې کم جهادونه راغلیو پاره کې چا ورته شوبا چولې وا انګريزانو په موږ داسې علامه او نخره وکړي چې زمنګ نه صحیح جهادونه ورکړه د دیو جنا د کلونو رئیسه زمنګ ساده مسلمانان رونه هغه د جهاد نه خبره پاتې شو مولیانو په منبرونو جهاد بیانونه پرې خدا پدغه وجه باندې عوام مسلمانان داسې فکر کوي چې ګنې بس دامنز کوا او روزه نیسا او حج کوا او جهاد کوا د دینه بغیر به په من کمبل فریضه نه حالدار داسې نه ده جهاد د اسلام په کارونو کې د اسلام په فرایضو کې هغه عظیمه فریضه ده چې د دینه بره فریضه او اوچته فریضه به بل نشته ده حدیث مبارک کے راضی الجہاد ذروۃ صنام الاسلام اسلام دا جہاد چې کم ده دا د اسلام دا بوکان بر سر ده لکه اسلام چې یو غټ اوخ شي هغه اوخ بوکان بر سر جهاد ده یعنی د جهاد نه عظیم المرتبه او د جهاد نه چې کم ده لوړ رتبه والا عمل هغه د دین په کارونو کې بل کار نشته حدیث مبارک کے راضی کم یو کس چې خپل ځان او خپل مال د خدای په لار کې خرج کی مراد تینا غزا ده من غزا بماله و نفسه چا چې مال او نفس د خدای په لار کې په غزا کې وایستا دا انسان چې یو منځ کوي دا یو منځ په 49 کروڑ باندې قبليږي هغه د غزا متعلق راغلی دی نور لارو کې دا فضیل نشته حدیث مبارک کے راضی کم استرگی چا دا جہاد پا پیرکے غڑی دل پاتے شوے یوا گھنٹا نیم گھنٹا پاو یوا دوا درے گھنٹے دا جہاد دا مجاہدین پیرا اکڑا حدیث کے راضی رسول اللہ مبارک فرمائی پا دا جسد باندے کم جسد کے چا دا استرگی لگی دلی چاگا دا جہاد پا پیرکے غڑولی پاتے شوی دی پا دے جسد دا جہنم اور حرام دے حدیث مبارک کے راضی کم یو انسان چاغا د جهاد کې داغه خپې د جهاد په گردونو آلوده شوي په دغه وجود باندې او په جسد د جهنم اور حرام دی حدیث مبارک کے راضی چې الله رب الجلال شهید ته داسې شپږ خصوصیت ورکړي رسول الله فرمایي چې هغه خصوصیت الله ما تم نه راکړي یو د خصوصیات او داغه نه دا خصوصیت ده کله چې شهید سترګې پټيږي او د دنیا نه رحلت کوي د څومره ګناهونه غټ واړه کړي په دغه ټیم کې د ګنا نه داسې پاک شي کيوم ولدته امه لکه کوم ورځ چې مور نه زیږیدل او پاک د ګنا نه ده په شهادت دغه شانته د ګنا نه پاکيږي دارنګي رسول الله فرمایي چې زو فاطشم ما ته غسل را کول کیږي لیکن شهید هغه عظیم المرتبت انسان دی چې هغه کله وفات کیږي په خپل جامو کې دفن کیږي د حشر عظیم میدان کې به شهید خپل کلمې او خپل ویني په لپو کې اچولي د حشر عظیم میدان ته بر رواني د الله په حضور کې به عرض کوي الہ زما دا وړه تنا چې تا ما ترا کړې و ستا په لار کې مې په دغه خرو باندې تقسیم کړه الہ استاد الہ کلمت الله لپاره د جهاد د سربلندۍ لپاره د کلمت الله د اوچتوالي لپاره ما په ځان باندې دان اخري کړی دي الہ حدیث کې راځي خپل ویني مې په لپو کې نیولي د الله حضور ته بسرلوړ را رواني او حدیث کې راځي چې رنگ د وینو برنګ د وینو لیکن بوی به مشکو بوی خيږي نو په دغه وجه باندې عوام ساده مسلمانان هغه داسې وای چې ګنې بس هم د یو څو فرایض دي نه جهاد فرض ده او فرض دو قسمه ده یو ته فرض عین ویل کیږي یو ته فرض کفایي ویل کیږي فرض عین جهاد فرض کفایي هغه جهاد ده چې مسلمانان په کافرو د حمله اراده وکړي مثلا پاکستان اسلامی مملکت بادشاہ وخت امر فوج ته وکړه چې په انډیا تعرض وکړي هغه تعرض نه کړي بیا په تعرض کوي دیتا فرض کفایي ویل کیږي د دې علاقې نه چې یو سړي پکې حصہ واخسته د ټولو غاړه په خلاص ده کدا علاقې نه یو سړي حصہ وانخسته د ټولو غاړه په بند ده مثال تبلیغ دی هم فرض کفایي دی کدا علاقې نه یو کسو ټولو غاړه خلاص ده کيو ونه کړه ټولو غاړه بند ده خو فرض کفایي کافر چې پتا باندې حمله کوي پتا جهاد فرض